السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شمس مزدی مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران دوستانو، نن پنځم درس دی او موضوع هم د نوکیا موبایلونو پروګرامول دی. هیله ده چې ویډیو به تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل به در سره سبسکرایب کړئ. که څه هم ګران دوستانو څو ورځې زموږ د ویډیو په اپلوډ کولو کې وقفه راغله، علت هم دا و چې ما ویلې ما پرېږده چې که چیرې دغه د نوکیا باکس جوړ شي تر څو تاسو ته زه عملي درس وښیم. خو هغه باکس جوړ نه شو. بیا هم زه غواړم چې فقط تاسو د پروګرام زده کړئ، نور که دا باکس جوړ شي که جوړ نه شي. او علت یې دا ده ګران دوستانو، کله چې باکس جوړ نه وي موبایل بیا نه وصلېږي او بل یا بعض وخت فایلونه پکې نه راځي. نو راځم عملي درته ښیم چې د نوکیا موبایلو پروګرام کول لپاره څه شی پکار دی. نو ګران دوستانو لومړی خو دا ATF باکس ته تاسو باید دا ولرئ. راځم ATF باکس کمپیوټر ته وصلوم. کله مو چې ATF باکس کمپیوټر ته وصل کو، اوس به د ایډوانس باکس په نامه یو سافټویر دی، دا به خلاص کړئ. یس کې کاږو. تاسو ګران دوستانو ګورئ دلته وایي پلیز ټرای اګین لیټر سرویس بیزی. دا چې دا سرویس مصروف ته تقریبا یو کال کېږي چې دا مشکل ده. خو خیر خبره نه ده، زه فقط مقصد مې دا تاسو د پروګرام زده کوئ. نو یو موبایل ده ګران دوستانو، X1 موبایل ده. غواړم چې دې طریقه درته وښیم چې څنګه پروګرامېږي. X1 موبایل ده او RM یې 214 ده. X1 01 موبایل ده. نو دلته راځم انفینیون کې کاږم په دغه بخش کې. او ګران دوستانو دا چې دا BB5 چې لیکلی دا D64 یې لیکلی، وینډوز فون انفینیون دا ځان ته بخش لري. یعنې رقم موبایلونه BB5 چې دي پخواني زاړه موبایلونه دي، 1200 چې ورته ویلي او داسې نور دي. D64 هم زاړه موبایل دی. انفینیون چې دي د اخري وختو کې چې راووتل X1 او X2 او داسې نور. نوکیا انډراید وایټ او ډیټیکیټ او آیفون iOS او داسې نور رقم موبایلونه چې اوس راځو انفینیون کې کاږو. دلته اوس موږ X1 کې کاږو. X1 01 موبایل خو که چېرته پیدا نه شو په دغه برخه کې څه ده تاسو کولی شئ پیدا یې کړئ. X1 01 214 دغه و بلکل. دلته اوس راځو د MCU فایل ته. MCU فایل کې کاږو. کمپیوټر ډیسک انتخابوو، ډاونلوډ نوکیا او دلته X سیریز هغه موبایلونه دي چې دلته په X باندې شروع کېږي، لکه X1 X2 X3 او داسې نور چې دي. او زموږ په کار چې شی د X1 او RM یې 214. لومړی کې کاږم. ګران دوستانو په تېر درسونو کې موږ ویلي وو چې د MCU فایل د پیژندلو لپاره طریقه دا ده چې MCU کور ډاټ کو یا هم په اخر کې 0 وي. دغه اخر کې 0 تاسو وینئ په دغه ځای کې دا د MCU فایل ده. بل چې دا PPM ده. اوس راځم PPM انتخابوم. دا PPM ده ګران دوستانو. بل CNT ده. CNT ګران دوستانو دا فایلونه چې نه پیدا کېږي علت یې دا ده چې باکس مصروف شوی ده
او چیرته کچیر د باکس جوړي دا درې فایلونه ښه په صحیح طریقې سره ځای په ځای کیږي. یعنې دلته اوس اصلي مشکل په دغه ځای کې څه شی ده؟ ډرایور د دغه باکس مصروف دي، یعنې دا نشي کولی چې پیدا کړي. چې کله پیدا کړي پېژندلو یې همدغه نښې دي، لکه څنګه مې چې په تېر درسونو کې درته ویلي همدا طریقه ده. سمه ده. کله چې د درې فایلونه انتخاب شول تاسو به څه شی کوئ؟ بیا به دغه فلاش کې کږئ او د دغه درې فایلو اوس درته ښیم چې کوم ځای کې دي. د دغه ځای کې وو. راځم ډاونلوډ کې کږم نوکیا ایکس سیریز 214 وارې مې X1. دغه د ګران دوستان تاسو کتلی شئ دغه چې ده د MCU فایل ده. او دا بل چې ده د CNT فایل ده. دغه نه چې لیکلی ده او دا بل IG چې لیکلی ده دا د PPM فایل ده. نو تاسو وکتل دا درې واړه فایلونه دلته موجود دي او هلته پیدا ځکه نه کړل چې باکس مصروف ته. چې کله باکس مصروف نه وي دا درې واړه فایلونه څه شی دي دغه په ډېرې ښې طریقې سره پیدا کوي. نو کله چې تاسو دا درې واړه انتخاب که څه هم اوس دلته دوه انتخاب شول، مشکل یې د باکس ته چې باکس مصروف ته چې مصروف نه وي درې واړه راځي. نو تاسو به اوس څه شی کوئ؟ د فلاش تڼۍ به کېکاږئ. چې کله مو فلاش تڼۍ کېکاږله د هغې نه مخکې تاسو باید دا کیبل ولرئ. دغه کیبل ګران دوستانو او دغه کیبل طریقه داسې ده چې د موبایل په بیټرۍ ځای کې لګول کیږي. لکه دغه اوس تاسو ګورئ دا به په دې طریقې سره داسې ولګوئ. دلته یو کایت لري. دا کایت چې کله هغه شي دا به داسې ځای ته ورځي. بیا چې کله فلاش ووایو بیا به یاس ووایئ. چې کله مو یاس ووایو بیا به دا کیبل راواخلئ. کیبل مو چې راواخیستو د موبایل ته به د ټیپ باکس ته به یې نصب کړئ. داسې مو چې کله ورته نصب کړو نو دا کوم کیبل هم چې شاته ورته لګولی دا به داسې کلک ونیسئ. بعضې وخت که چیرې دا شروع نه شو بیا باید دا د چلانولو تڼۍ لږ شانتې کېکاږئ تر څو شروع شي. خو دا اوس چې شروع کېږي نه مشکل دا ده چې باکس هغه ده وینئ تاسو وکتو پروګرام نه شو. مشکل یې دا ده چې باکس مصروف ته وایي. موږ تاسو موخه یوازې د پروګرام زده کول دي. نو دغه وا د نوکیا موبایل د پروګرام طریقه. او بله خبره پکې ګران دوستانو هغه چې دا د نوکیا موبایل د کوډ ماتولو ده. انشاءالله چې هغه به راتلونکي ویډیو کې درته ښیم. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوي له ملګرو سره به یې شریکه کوئ. او په بخښنې سره چې باکس مصروف ته موږ څه نشو کولی، یعنې عملي درس مو داسې نیمګړی شانتې کېږي. په دا هیله لرمه چې خفه نه شئ او په قطعه طریقه یې زده کړئ. بیا هم که چیرې دا باکس جوړ شي په راتلونکي کې زه درته دا ویډیو حتماني جوړوم. خو دا ځینې ملګرو اصرار کوو چې دا طریقه فقط موږ ته وښایه، طریقه یې موږ ته مهمه ده. وایي نور که باکس جوړ که جوړ نه وي. نو هیله ده چې یو څه هم ترې زده کړي. نو تر راتلونکي ویډیوګانو پورې الله په امان ښه وخت ولرئ.